ملګرو ویډیوګانې خاص هم ګورئ او خامخا یې ګورئ ځان له پې ټایم هم خرابوئ خو نن درته یو اسلامي او د یو مولانا صاحب ویډیو ګورم که نه چې زه خو دومره انتهایي بېسوره کړم او کیدای شي تاسو یې وګورئ چې تاسو له مزه درکېږي. ما خپله باندې وکتله قسم په خدای چې سترګو نه مې ورته اوښکې لاړې چې د عالم جوړېږي تا نو په څنګه هغه سره جوړ سختو سره جوړېږي او نن سبا تا په دې میډیا باندې وینو د عالم سړي مونږ خلک اډول قدر نه کو نه عزت کو صرف چې کوم ځای کې بدماش سړی کوم ځای کې غونډه سړی د هغه سړي ته هم قدر او عزت کو او د عالم سړي ته چې سپک نظري کو لکه چې د ګبرې چې چو ډنډۍ راغستې که نه د هغه سړي عزت شته دی او د یو غټ عالم عزت نه ځکه چې دا د نبي علیه السلام وارثه دي د دې په مونږ باندې حق دی. نو ملګري 2 منټه مخلم صرف د دې ویډیو لپاره دا بیان څه دی دا تاسو وګورئ که نه زمونږ کره به زمونږ خپلوان او رشته داران نه راتلل زما مور به ویل تاسو مونږ کره ولې نه راځئ زما مور ته به ویل وایي ستاسو د چت له هډې مات دي وایي هسې نه ستاسو دا کوټې را باندې راوغورځېږي چې باران به دغې مور به یو ځای کې لوښی کېښود او دې ځای کې به اوبه راڅڅېدې هغسې کې به راڅڅېدلې ته څنګه دا مور خفه کولی شي ما ډېر خلک مقبرو کې قبرونو ته ولاړ لیدلي دي جاړي مور مې را سره ډېر تکلیفونه تېر کړه اوس رانه داسې په دردونو تکلیفونو کې لاړه اوس را سره ګاډ یم دی او بنګله ده خو مور مې نشته که نه زه به په چوټۍ رالم ګاونډ کې به یې روپۍ قرضولې وایي زما بچی مدرسې له ځي بهته بله ورځ به کوړي کې بیان و ما ته یو ملګري وویل یو مولانا صاحب وایي ته دې ځي ته څنګه ورسېدې ما ورته مولانا صاحب د الله په ذات مې دې قسمي دا زما خپل کمال نه دی مور به د خلکو پړستنې او تورشکې ګنډلې 10 روپۍ به یې جمع کولې یو خزانه و هغې ته به یې اچولې ماته تانیزونه به پکې و چې پوره به نه شوې بیا به یې قرضولې وایي زما بچی مدرسې ته ځي واړه به یې ګرځول په دې کورونو کې او کله چې به یې ما ته جب کې کېښودلې سترګو کې به یې اوښکې راغلې ما ته یې بچیه ډېرې د سختې روپۍ دي چې ضایع یې نه کړې باقي خبر د مولانا صاحب داسې خبرې وکړلې که نه چې د خدای تعالی په ذات مې د قسمي کله چې زما وروڼه په مدرسه کې وو ما له به مې مور 50 روپۍ کله به 10 جمع کړې وي کله به 20 جمع کړې وي او ما به له کم ځای ته وړلې نو باقي خبر دا چې څه کېږي که نه صرف د مور د وجې ګور د عالم جوړېږي ښه زما خپله باندې کشر ورور دی ماشاءالله اوس عالم دی اوس مفتیم شو خو لکه مونږ ته په خپله باندې دې احساس شته دی که نه ځکه چې زمونږ مور بتا دیم د دې لپاره بیا چې بېلې پټې پیسې به یې راکړلې 200 100 یا 900 د غریبۍ کورونه دي او دی به هفته پس راتله او دلې بیا سپېشل تا دغه ورکولې بل زمونږ دا ملګري داسې وایي اکثر چې تا ته شیخ چې دی تا ته ویډیوګانې کوي او غول خوري او دغه خوري نو اسلامي ویډیو مو کړله نو زه په دې ویډیو سره مونږ ستاسو چې سپورټ وګورو چې آیا تاسو اسلامي ویډیو خوښوئ ډېرې او که نه تاسو دغه مزاحیات لکه د غول په شان چې تاسو کوم ورته وایئ که هغه خوښوئ نو دا ویډیو خیر د ثواب په نیت باندې چې نور ملګرو سره ولېږئ چې کم سے کم د یو عالم د پس پک نظریه خو نه ګوري کم از کم